خیم راغلی ملمنو ټولو ته په جمع هرکلی وایم او زما خو نظر هم داسې لږه ګډوډ شوی دی خو بهرحال یو دوه درې لطیفې به ورته ووایم یو بوډۍ ښځه ډاکټر له تلې وه ډاکټر له نو هغه وله 4 ګولۍ ورکړې دوه یو قسم دوه بل قسم وی دا دوه به وی اوبو سره واچي او دا دوه به ماښام پیو سره واچي او بیا ورته هغه ډاکټر صاحب یو جوړه به ګرمې جورابې به والې نو بوډۍ ورته ویل چې هغه به څه سره اچوم وی لرګې پیرې به ماره پکار ده لرګې پیرې به ماره پکار ده ګرانه ګراني د ګزاره پکار ده او چې په پردي خیرات ورپېښ شي کله نو بیا پې دا خېټه نغاره پکار ده یو ملنګ و یو سړي ته دروازه وواله وی لکه ډولۍ را باندې وکړه هغه ورته ته د ګرانۍ ته م ډنګوري وی مونږ که راځئ مونږ پخپله نه ده خوړلې وی ښه نو چای خو را باندې وڅښه وی نو وی پیو درک را کره نه لګي نو اخره کې ورته یې لګي اوبه خو راکړه وی سار چې بجلي ته له اوسه پورې هغه پور دقسې بند پروت نو ملنګ ورته یې بیا کور څه کوې خو راځه ما سره ګرځه که نه یو سړی راله راغی ما ته وایي په حادثه او مصیبت کې څه فرق دی مې حادثه او مصیبت خو روغ را خور دي وایي نه ته خندا جوړه کړه نو مې ښه حادثه دې ته وایي چې د یو سړي ښځه په اکسیډنټ کې مړه شي دې ته حادثه وایي او چې کور ته ژوندی راغله نو بیا مصیبت دی دا یو سړی و هغه ښځې ته ټیلیفون وکړو وایي ته کوم ځای هغې ورته یې خواره کور یم مانځه له تیارې کوم بیا ورته ښځې وایي ته کوم ځای ده ورته ما سره تسپې لاس کې او تا پسې شاته بازار کې روان یم او زموږ دې کلي کې یو سړی مړ شوی نو بیا ورته خپل خپلوانو او زنانو ورته جړل چې وایي که نه او داسې ځای ته روان یې چې هلته بجلي نشته ګیس نشته اوبه نشته دا نشته هغه نشته نو هغه یو لور ورته وایي ولې دې پاکستان ته روان دی ها دا بجلي وایي بیا تلو والا په دې باندې خو بیا دام ما لیکلی هغه دې راله دا دې لاړه اوس پې بیا راولي ما د خندا راولي پر یو کلي کې بجلي په نشیانو په منشیاتو په هسپتالونو زه به درته انشاءالله یو پیج شروع کوم هغه به اوریجنلي لکه یو ځای ګانه کې ما تاڼه یاده کړی نو تاڼه کې وایي هسپتال مې یاد کړی هسپتال کې وایي دا به تاسو وینئ زما په نوم خو چا 225 چینله جوړ کړي یو زه ته خبر هم نه یم 15 خو پکې د افغانستان نه چاپ شوي دي خو داسې یو شعر هم درته وړوکی غوندې ووایم وایي نر سړی هغه دی چې دولت وخي په بډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې زمونږ دا خراب نصیب دی مالدار دی که غریب دی بزګر دی په پیسو پسې ډاکټر دی که طبیب دی شاعر دی که ادیب دی نو خر پکې چڼخ وي استکۍ د بوسو ګډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وي غریب وي که امیر وي درځي غاړه غاړی بچې ممبر او نو وزیر وي ستا غم کې بدلګیر وي نو کله چې کامیاب شي بیا به ځي درنه په ډډه قصه د ګډه وډه او ورځی کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دقه ګونګوسې دی د چا لاس کې ټوپک امریکاني د چا روسې دی هر یو ډک د غوسې دی څوک کته دي څوک بره د هر چا په سر د کډه نو قصه د ګډه وډه د اخري کړی باندې سوچ وکړې دلته کې چیندخه په چیندخ باندې سوره وي دلته کې چیندخه په چیندخ باندې سوره وي عجبه نظاره وي او چیندخ په ډنډ کې ډوبي او چیندخه به ښکاره وي کوکۍ به یې تکه سره وي نو دلته په رمه کې به په ګډ سورېږي ګډه لکه تاسو د بازار ته لاړ شئ دا ښځې په سړو نیغې نیغې ورخېږي که نه نو قصه د ګډه وډه ستاسو ټیم نه ضایع کوم ډېر نامي ګرامي شاعران صاحبان ناست دي او زړه خو مې ډېر غواړي چې ډېر ګپ ته ولګوم خو دا یو لطیفه ده یو سړي سپی ساتلی سپی هغه سپي چې به څوک و چې چل مړه کېدل به
غوا میخه ګډه بیزا انسان یو ورځ همدغه سړي ښځه وچیچله هغه مړه شو چې هغه مړه شوه جوړې بس جنازې اعلان و چې سار خلک دواله ورمات شو یو سړی ورغی دوا یې وکړه بیا د یې ښځې خاوند ته غوږ کې پټ ووي دا سپی به مال یو شپې له رانه کړي چې زه ته یې خپله وچیچم هغه ورته یې یوازې ته نه دا څونه چې راغلي قسم په خدای چې جنازه یې بانه کړې ده نه نور ټول په سپي پسې راغلي دي یو ډاکټر صاحب راته وي ته دې خوا راشه مې ښځي وایي د ارچن علاقه کې مې ملګري واده و پکې وایي لاړم نه اوس پکې چا تماشه راوستلې اوس یا دوکړو والا دوکړې هم غږوي او ما ته نیغ نیغ ګوري دوکړې غږوي او ما ته ګوري یو ښه ساعت پس را پاڅېد وایي ما سره یې لاس مې نه وکړ چې ډاکټر صاحب زه دې ونه پېژندم وایي چې ما له خو د ورځې ډېر خلک راځي ما څه وپېژندې هغه واته دا زه ستا هغه پیسونو دې دوکړو ته کېنولې مننه بیا به انشاءالله یو پیره راونډ کوو